د صدر صاحب په اجازات سره بقاعده د دې غونډې آغاز کوو. نو باید آغاز د لوی رب د لوی نامې نه وشي. نو زه د ستر پښتون قهرمان اجمل خټک صاحب د یوې دعا نه د دې پروګرام آغاز کوم. لویه خدایا لویه خدایا لویه خدایا لویه خدایا دا تیارې په موږ رڼا کړې. لویه خدایا لویه خدایا دا تیارې په موږ رڼا کړې. ستا له مینې مو آګاه کړې ورورولي رکې پیدا کړې. لویه خدایا لویه خدایا دا تیارې په موږ رڼا کړې. ستا له مینې مو آګاه کړې ورورولي رکې پیدا کړې. په سینو کې چې مو زهر په سینو کې چې مو زهر د کینو تربګنو دي. په سینو کې چې مو زهر د کینو تربګنو دي. په ذهنونو کې مو جالې د وهمونو د تیارو دي. ورله علم پوهه راکړې دا زنګونه مو صفا کړې. د غني خان صاحب د یو څو شعرونو نه د دې غونډې آغاز کوم. ستا د مینې په صحرا کې زه سور پړک د لالا نشوم. ستا د باغ کشملی نشوم خور لوګی په هوا نشوم. ستا د سترګو مشغولاله ما کچکول ګونګرو وانخیست. سودایي خپلې سودا کړم مجنون ستا د سودا نشوم. نو د یوه وړه غوندې قطعه درسه دا به وړاندې کوم. دا به نور شعران راغواړم. راځئ چې خپل لوی قهرمان یاد کړو. راځئ چې خپل لوی قهرمان یاد کړو. هغه پښتون ستر غني خان یاد کړو. راځئ چې خپل لوی قهرمان یاد کړو. هغه پښتون ستر غني خان یاد کړو چې د پښتون په ننګ میدان کې ولاړ. چې د پښتون په ننګ میدان کې ولاړ بچی د لوی فخر افغان یاد کړو. ټولو نوال به زه خپل ګران ملګري شوکت اشنا صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی راشي خوندور کلام وړاندې کړي. شوکت اشنا. وران مې ګلستان دی کله کله خو رڅه خپل زړګی خو مې ګریان دی کله کله خو رڅه د طبیل عمر ګران دی زه د تا په انتظار یم خپل زړګی خو مه خوږېږي تا په مینه ګرفتار یم ستا خو ماته دا هجران دی کله کله خو رڅه وران مې مینې ګلستان دی کله کله خو رڅه د تا حسن زرې وي ما زړګینې ولمبې وي ویلې ما ته راته نرسې ما قسمت کې اندېښنې وي اشي خوشې بیه باندې کله کله خو رڅه وران مې مینې ګلستان دی کله کله خو رڅه تا خو کړې دا کسان و څه ګرځېږو بهر دواړه زه د پرېښلم چې رقیب سره په غاړه زړه مې ډېر ډېر په خفګان دی کله کله خو رڅه وران مې مینې ګلستان دی کله کله خو رڅه که ته مینه کې وفا وې زه به هم لیونی نه وم که لږ ماته په خندا وې بیا به هم لیونی نه وم ستا خو ماته دا امتحان دی کله کله خو رڅه وران مې مینې ګلستان دی کله کله خو رڅه ما اشنا بیوه په خال په پیسو باندې خرڅېږي ټول خلک یې تباه کړل
په ځان د نه پوهېږي هسې پاتې دا جهان دی کله کله خو رڅه وران مې مینې ګلستان دی کله کله خو رڅه. مننه کوو شوکت اشنا صاحب نه څه ډېر خوندور کلام یې په خپل خوږه ترنم کې واورولو. مننه اشنا صاحب نه. د شعر پند د ژوند حصه دی افلاطونه، د شعر پند د ژوند حصه دی افلاطونه چې شاعر شي د حالاتو ترجمان شي. زه اوس د افلاطون جواب ویونکي دي شاعر ښاغلي دلپګار توري صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي خپل خوږ کلام وړاندې کړي. دلپګار توري صاحب. غني خان بابا وایي لوی جنجال یې جوړ کړو څه یې ویش د نصیب وکړو. لوی جنجال یې جوړ کړو څه یې ویش د نصیب وکړو. دومره رحم سپینو لا او دومره عقل تورو لا او سترګو د جانان کې کله کله د ګل پاڼو کې سترګو د جانان کې کله کله د ګل پاڼو کې زه یې هر ځای وینم شیخه جوړ کا جومات نورو لا. او زه تاسو ته خپله یو غزل شریکوم. او دا تورو سترګو د جانان په ما احسان کړی دی. دا تورو سترګو د جانان په ما احسان کړی دی چې هر کافر نظر زما مسلمان کړی دی. او دا تورو سترګو د جانان په ما احسان کړی دی چې هر کافر نظر زما مسلمان کړی دی. او نصیحه تا نه لیدلی معجزې د حسن، نصیحه تا نه لیدلی معجزې د حسن زما زړه د آینې غوندې حیران کړی دی. او هغه یقین د سپین سحر غوږې ته ورسېدل، هغه یقین د سپین سحر غوږې ته ورسېدل چا څه مزل په توره شپه کې د ګمان کړی دی. او هغه یقین د سپین سحر غوږې ته ورسېدل چا څه مزل په توره شپه کې د ګمان کړی دی. او د محبت په توکل د ګران کوڅې ته ځمه، د محبت په توکل د ګران کوڅې ته ځمه که وخت رقیب یې راته هر څو دیدان ګران کړی دی. او خیر دی ځواني مې لکه شمع که لمبا لمبا شي، خیر دی ځواني مې لکه شمع که لمبا لمبا شي روحان فطرت مې د رڼا ته وقف ځان کړی دی. او هغو مکان کې تجلی د لمکان ولیدې، هغو مکان کې تجلی د لمکان ولیدې چا څه طلب چا چې په مینه کې طلب د لمکان کړی دی. هغو مکان کې تجلی د لمکان ولیدې چا چې په مینه کې طلب د لمکان کړی دی. او آخري شعر د غزل ای دلپګاره دا د چا په انتظار کې اوسي، ای دلپګاره دا د چا په انتظار کې اوسي لکه ملنګ چې هر یو ګل چیرې ګریوان کړی دی. دلپګار توري صاحب اوس ډېر په زړه پورې او خوندور کلام یې ستاسو په خدمت کې واورولو. مننه دلپګار توري صاحب نه، ډېره مننه. بیا لورایه په خندا راغله نګاره، بیا لورایه په خندا راغله نګاره د کال خوبي ښکراوي له بهاره دي د محبوبې د پلنګ لا پې خطا دي څو زما په سر کې پروت یې د سر ډاره. خو یاره په مصلحت نه د ځایي ده د خوشحال چې سر و کار شوله اشعاره. د ستر خوشحال بابا دي شعر سره زه انتظار غمګین صاحب راغواړم چې ستاسو په خدمت کې خپل خوږ کلام واوروي. غمګین صاحب. هغه دردونه میلمانه پراته دي، هغه دردونه میلمانه پراته دي، په زړه زخمونه مې زاړه پراته دي. هغه دردونه میلمانه پراته دي، په زړه زخمونه مې زاړه پراته دي. د ځان د یارې پرې ډاډه یم زه ما سره څنګ ته پښتانه پراته دي. نوره کمونه تر سپوږمۍ نه تېر شول پښتانه هغسې وده پراته دي. نوره کمونه تر سپوږمۍ نه تېر شول پښتانه هغسې وده پراته دي.
نور د غفلت خوبونه ما کوي شه نور د غفلت خوبونه ما کوي شه تا ته غمونه ډیر درانده پراته دي زخمونه جوړ شول انتظار غمګینه صرف دغونه مې په زړه پراته دي انتظار غمګین صاحب اوس ډېر خوندور شعرونه یې واورول ډاډ ورکوو ډېره مننه غمګین صاحب ته چې دا ښکلي څېره لرې نګارې ته چې دا ښکلي څېره لرې نګارې ځکه تا په عاشقانو وکړې چارې دا په ما باندې چې راشي ځان نادان کړي دا په ما باندې چې راشي ځان نادان کړي ګنې نشته نورې تا غوندې هوښیارې په کوڅه باد گذر نه کا خوشحاله په کوڅه باد گذر نه کا خوشحاله ته له کومه سزاوې ورته رېبارې د لوی خوشحال دې شعر سره زه نقاب علي طلبګار صاحب راغواړم څه خپل کلام واوروي طلبګار صاحب چې کړي تل غندنه د سمراج دی چې کړي تل غندنه د سمراج دی د غمجنو پښتنو په زړونو راج دی او په یوه ډګر هم نه دی رسته شوی په یوه ډګر هم نه دی رسته شوی ننګ و پت داسې ځانګړی شان رواج دی اشنغر په تورو غرو کې زږېدلی وخت په وخت دی هر یزي سره جنګېدلی که هر څومره ژړېدلی دردېدلی خو خپل سر یې ورته نه دی ښکته کړی ما یې هستی د تاریخ د پاڼو جاج دی د غمجنو پښتنو د زړونو راج دی په ظاهر باندې فقیر د یو ملنګ دی ناس په ځمکه دی رایخو د پلنګ دی ننګیالی دی د خوشحال د توري شړنګ دی ځګرهون دی تل د زړه په وینو رنګ دی داسې نه ده چې څه نه لري محتاج دی د غمجنو پښتنو د زړونو راج دی لیوانی دی فلسفي دی غني خان دی لیوانی دی فلسفي دی غني خان دی ځکه خپو کې زمناني دی او په زندان دی د ادب د وجود سم روح روان دی طلبګاره د فرزند د باچاهان دی د غمجنو پښتنو د زړونو راج دی مثلا خوله غوښته مې له نګارې رایې نه کړه خوله غوښته مې له نګارې رایې نه کړه د رقیب په خوله شوه آرې رایې نه کړه او وی در بکړم بوسه د نرو شنډو وی در بکړم بوسه د نرو شنډو رانږدې شوه نږدې بارې رایې نه کړه زه خوشحال د یوې ښکلي په طلب وم زه خوشحال د یوې ښکلي په طلب وم دا پلک وکړې بسیارې رایې نه کړه قیصر صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی راشي خپل خوندور کلام وړاندې کړي قیصر صاحب ورانه دا دنیا کا ربه بله دنیا جوړه کا ورانه دا دنیا کا یوه بله دنیا جوړه کا دا ډکه د غم ده یو بېغمه دنیا جوړه کا زه وایم غني ربه په کار کې د کار نه لرم زه وایم غني ربه په کار کې د کار نه لرم خسې مخیار راغو یو بېغمه دنیا جوړه کا د غزل مطلب ده چې په سر دی د ښکلا او حسن تاج دی چې په سر دی د ښکلا او حسن تاج دی هر سړی لکه فقیر درته محتاج دی او زما زړه خو ښکلاګانې او حسن غواړي زما زړه خو ښکلاګانې او حسن غواړي خو ستا څرنګه طبیعت څنګه مزاج دی او د ټوپک سره بیکچه لرو مینه د ټوپک سره بیکچه لرو مینه دا زمونږ د پښتنو څنګه رواج دی نن م بیا د عدالت پړسي ته بیایي نن م بیا د عدالت پړسي ته بیایي ستا یادونو په ما کړی احتجاج دی او زړه م تا باندې خوږیږي هلته مزه زړه م تا باندې خوږیږي هلته مزه پردی ملک دی د پردیو خلکو راج دی او زه قیصر د زړه پرنځ باندې اخته یم زه قیصر د زړه پرنځ باندې اخته یم ستا خندا زما د دې مرض علاج دی مننه جنازه او کفن هسې یو رواج دی له یارانو نه چې خیر شي هغه مړ دی غني خان بابا وایي چې د مونږ ولې پیدا شو تقاضا د ژوندون څه وه چې د مونږ ولې پیدا شو تقاضا د ژوندون څه وه زه یو داسې جواب غواړم چې ضمیر مو مطمئن کړم
هر څوک آبتې بابتې وایي څه درویغ و څه رښتیا دي هر څوک آبتې بابتې وایي څه درویغ و څه رښتیا دي یو ملا بس دومره وایي عبادت د ژوند مقصد دی یو ملا بس دومره وایي عبادت د ژوند مقصد دی چې څوک ښه کړي هغه ښه دي چې څوک بد کړي هغه بد دي که سجده د ژوند مقصد وي نو لعنت په داسې ژوند شه که سجده د ژوند مقصد وي نو لعنت په داسې ژوند شه ما وی ښه دی زما نم خو زما بېله عقیده ده دا خو صرف تجارت شو دا له څنګه مخابت شو سجده نه شوه مزدوري شوه یاره دا خو بازاري شوه یا زما ضمیر کافر ده یا د خلک لیوني دي زه یو داسې سجده غواړم چې مقصد یې مخابت وي په شبهون د شب پرستو می شعور کله شاکی ده په شبهون د شب پرستو می شعور کله شاکی ده د ګلاب د ډیوي دود یې خښ دی زړه مې تریاکي دی په دې توره درنه شپه کې ما چراغ د وینو بل کړو په دې توره درنه شپه کې ما چراغ د وینو بل کړو د امید په رڼو ستورو زما ذهن اپلکي دی تور باطنه کچ فطرته د مشکیان پرې نه پوهېږي تور باطنه کچ فطرته د مشکیان پرې نه پوهېږي هر سرود مې حجازي دی هر یو ساز مې لولکي دی د غزل غرور یې مات کړه رقیبان مې شریک شور کړ د غزل غرور یې مات کړه رقیبان مې شریک شور کړ کلندر په غرغره کړی کلندر اشتراکي دی لوی استاد و مرشد کلندر مومند صاحب دی شعر سره زه ډېر ګران او خوږ ملګری سید صبور شاه شراب صاحب ته بلنه ورکوم وار کلام وړاندې کړي صبر صاحب اجازات سره تاسو په خدمت کې د غني خان بابا یو څو شعرونه عرض کوم راشه راشه سکی راشه 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 سکی راشه لرې لرې ملا لرې په ما باندې باندې لګي ستا پخې پخې خبرې ستا وعدې اوږدې د حورو ستا وعدې اوږدې د حورو دلته سرې شونډې شکرې ستا په غېږ کې ناستې نه دي د کالو ډکې کمترې غټې سترګې د شاخاورې عجیبات ځناورې غټې سترګې د شاخاورې عجیبات ځناورې ته د مینې بې خبره ته د حسن نه منکرې نو راشه راشه لیونیله نو راشه راشه لیونیله جام اوچت که مسلمان شه راشه راشه لیونیله جام اوچت که مسلمان شه درندانو په مذهب شه او جنتي په جهان شه ډېره ډېره هغه زړه چې ستا د عشق په اور کباب دی کمر هم ورباندې کیک دی ډېر ثواب دی حجابونه لا اغیارو مناسب دي حجابونه لا اغیارو مناسب دي د یارانو په یارۍ کې څه حجاب دی زه رحمان به څه ځواب کوم و یار ته زه رحمان به څه ځواب کوم و یار ته و ژوندیو ته د مړو څه حساب دی د ستر صوفي رحمان بابا د خوږو شعرونو سره زه سید شاه صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی راشي کلام واوروي شاه صاحب قدرمنو مشرانو ډېرو قدرمنو عزتمنو لیدونکو او اورېدونکو السلام علیکم بنګ غواړي لونګ غواړي توبه توبه بنګ غواړي لونګ غواړي توبه توبه دا سړی خو جنګ غواړي توبه توبه سره او سپین یې ټول د دنیا وکتل سره او سپین یې ټول د دنیا وکتل خوان د غنم رنګ غواړي توبه توبه او دومره خپلې مینې مغرور کړی دی دومره خپلې مینې مغرور کړی دی یار سترګې په څنګ غواړي توبه توبه او کله کله یار د ګلابي شونډو نوشي صاحب کله کله یار د ګلابي شونډو جام لکه ملنګ غواړي توبه توبه او کله کله یار د ګلابي شونډو کله کله یار د ګلابي شونډو جام لکه ملنګ غواړي توبه توبه او دومره ستا د مینې لیونی شولو
دومره ستا د مینې لیونی شولو ستا نه ستا کلنګ غواړي توبه توبه او دومره خماري شولو زه نه منم دومره خماري شولو زه نه منم یار د باغچې بنګ غواړي توبه توبه او ناز ادا لري خپلې ګډا باندې ناز ادا لري خپلې ګډا باندې ستا د لیچو شړنګ غواړي توبه توبه او شاه سید مړیږي نه په تش لیدو شاه سید مړیږي نه په تش لیدو سم لا چې لونګ غواړي توبه توبه مننه کوم د یو وړوکې شانته غزل بل څه ډېر غمجن شمه په زړه کله ناکله ډېر غمجن شمه په زړه کله ناکله چې رایاد کړم ستا باڼه کله ناکله او زه یې کړی یم رنځوره د ټول عمر زه یې کړی یم رنځوره د ټول عمر اشنا ستا په څنګ کاته کله ناکله او کله کله درنه وچ کاکړ منکر شم کله کله درنه وچ کاکړ منکر شم لیونی شم در پسې ښه کله ناکله او کله زهر شي ترخه د ستا یادونه کله زهر شي ترخه د ستا یادونه شي ګبین په شان خواږه کله ناکله او ستا د یاد غزل چې لیکم په ژړا شم ستا د یاد غزل چې لیکم په ژړا شم د زړه وینې چې کم زه کله ناکله او شاه سید په مخ بسرو اوښیو رودونه ستا په مینه تله راتله کله ناکله ډېره مننه ستا په اوږدو اوږدو بڼو مې قسم نن دې له سترګو انقلاب څاڅي د ستر استاد مرشد قلندر مومند صاحب دې شعر سره زه قیصر انقلابي صاحب راغواړم چې د غني خان د یو نظم انتخاب یې کړی دی وړاندې یې کوي پوهان هوښیاران ادیبان مشران شاعران دا وایي چې غني خان شاعرۍ باندې به پښتنې چېرته 2-3 سوه کاله پس پوه شي نو دې کلام سره زه د غني خان یو فلسفي مختصر نظم تاسو مخته وړاندې کول غواړم غني خان وایي چې جهان تیره تیره شي چې جهان تیره تیره شي اور شي تندر شي عذاب شي زه پښتون د پښتو غر شم نه یریږم نه نړیږم او چې په علم په جهان کې د هوښیارو خوا کې کښېنم او چې په علم په جهان کې د هوښیارو خوا کې کښېنم هم هغوی پورې خندا کړم هم په ځان پورې خندې کړم په فکرونو لیونی شوم په لټون لټون شوم ستړی په فکرونو لیونی شوم په لټون لټون شوم ستړی خو آخر دغې له راغلم نه پوهېږم نه پوهېږم او که په لاره کیسه راغله او که په لاره کیسه راغله که تیاره وي که رڼا زه رڼا کې یم خوشحاله خو تیارو نه نه یریږم زه رڼا کې یم خوشحاله خو تیارو نه نه یریږم مننه خپل ډېر تکړه او ګران ملګري ګل نبي ګل صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی راشي خپل خوږ او خوندور کلام وړاندې کړي ګل نبي ګل صاحب ټولو مشرانو په اجازه سره یو سیلان بکر غزال دی زما د ورک زړه څه پوښتنه کېږي زما د ورک زړه څه پوښتنه کېږي بیا لیونی خو به اوتره کېږي ښه جګړې ماره خلکولې غواړي ښه جګړې ماره خلکولې غواړي ټوپک دې کېږده په خبره کېږي او ظلمونه دومره دلته عام شوي دي ظلمونه دومره دلته عام شوي دي خدای کو د خپل ځان نه میره کېږي او ظلمونه دومره دلته عام شوي دي خدای کو د خپل ځان نه میره کېږي او پښتون مکتب کې د برودو لمبې پښتون مکتب کې د برودو لمبې لکه څلره داسې بره کېږي او د پیرنګیانو د وسلې تجربې د پیرنګیانو د وسلو تجربې زمونږ پښتون باندې اکثره کېږي او صاحب مونږ د شتګر څنګه یو صاحب مونږ د شتګر څنګه یو زمونږ په سیمه کې کونتره کېږي او مسلمانې باندې پوهه نه کړو مسلمانې باندې پوهه نه کړو تشې پیتوې د له ممبره کېږي او مسلمانې باندې پوهه نه کړو تشې پیتوې د له ممبره کېږي
او دا شی لږ کې شوق دی چې زه د ځینې خال لیدل غواړم. نو شي صاحب چې زه د ځینې خال لیدل غواړم هغه په دې هم مروره کېږي چې زه د ځینې خال لیدل غواړم هغه په دې هم مروره کېږي چې دا برکت دی د ملا د چرو. نصرات صاحب چې دا برکت دی د ملا د چرو مسلماني دلته کمتره کېږي. دا برکت دی د ملا د چرو مسلماني دلته کمتره کېږي. او زه ګل نبي خو د زړه بوج سپکوم زه ګل نبي خو د زړه بوج سپکوم تر نه کیسه شي هم سندره کېږي. وسلام. ته ازغي کرا زماو د ګل مانس کې ته ازغي کرا زماو د ګل مانس کې زه قدم په ځمکه نه ږدم هسې نه ږدم که د زړه بیرغ مې پرېوتو پښتون یم که د زړه بیرغ مې پرېوتو پښتون یم ګمان مه کړه چې رقیب ته به وسله ږدم کلندره سرخ رویي وي به نوره څه وي دا په وینو وړلی مخ چې صدقه ږده. د ستر استاد او مرشد کلندر مومند صاحب دې شعر سره زه خپل ډېر دروند او خوږ ملګری ګل حسین ندیم صاحب ته بلنه ورکوم. غني خان بابا متعلق یو نظم لیکلو کوشش مو کړی دی. کپارسی بانو سره رومي وو خو په پښتو کې غني غني وو خو په پښتو کې غني غني وو. وینا یې سوا دا بلبل غږ وو وینا یې سوا دا بلبل غږ وو فرواز سوو د باتور تګ وو په عشق مست د ذوالجلال وو ځکه خو شعر د غني کمال وو په عشق مست د ذوالجلال وو ځکه خو شعر د غني کمال وو. هغه خو یار وو د مسکینانو هغه خو یار وو د ملنګانو. غني انیس وو غني دبیر وو د شاه حسین په غم ظهیر وو. دای معراج وو چه حسینی وو پٹ پٹ ناول جلی جلی وو. دای معراج وو چه حسینی وو پٹ پٹ ناول جلی جلی وو. تو بادشاہ خان دستر کو تور وو د ولی خان هاغله رور وو. د رب کرم وو په افغانانو غنی ولی وو د شاعرانو. غنی حافظ وو غنی خیام وو غنی سادی وو د پختون کام وو. د مینې نوم وو د مینې نوم وو غنی ته هر څه د یار معلوم وو. مونږه د مرګه بلا یریږو مونږه د مرګه بلا یریږو کله مرګي تا مون خوشاليږو. غني دیدن وای مرګ تا دیار ورتا پسخيږي مولا بادار. دل تبيليږي غني مولانا د غني رب دې لوی مهربانا. دل تبیلیگی غنی مولانا د غنی رب دے لوی مہربانا. نبو بیراشی
په پښتونخوا کې نه به بیا میندې غني پیدا کی نه به بیا راشي په پښتونخوا کې نه به بیا میندې غني پیدا کی چې ورله سازې کړي داسې سندرې داسې خوږې خوږې لکه شکرې ندی میا لارا خپل اتلان د وطن سترګي وو دا شاعران نو شي یو بل ده که تاسو څنګه ګوینه دا غنی بابا په باره کې ده پښتو په شاعرانو کې رهبر و غنی خان پیدا د پښتنو په لوی ټبر و غنی خان پښتو په شاعرانو کې رهبر و غنی خان پیدا د پښتنو په لوی ټبر و غنی خان ژوندون یې د پښتنو هدایت لره بخلې انداز د بیان و لکه دا چې څومره ښکلی مین د پښتنو په لرو بر و غنی خان پیدا د پښتنو په لوی ټبر و غنی خان پښتون د فطرتونو او خویونو نه خبر و د ژوند د کږلېچونو کړاوونو نه خبر و سړی په ټولو لس کې د هنر و غنی خان پیدا د پښتنو په لوی ټبر و غنی خان عاشق د لامکان په ښایستونو باندې و عاشق د پښتنو په دشتو غرونو باندې و والله په عاشقانو کې افسر و غنی خان پیدا د پښتنو په لوی ټبر و غنی خان په مینا د رحمان کې خود ټولو نه غنی و ما یار د سړیتوب کې عجیب غوندې ولی و نور څه شو د ملا کمرور و غنی خان پیدا د پښتنو په لوی ټبر و غنی خان نظمونه د پښتو د کمال تر رسولي غني چې سویلي هغه چا نه دي ویلي په ټولو شاعرانو زورور و غني خان پیدا د پښتنو په لوی ټبر و غني خان اظهار د خیالاتو تش لفظونو باندې نه و اصلاح د ملت په تش فکرونو باندې نه و زمونږ د ښه او بدو انځورګر و غني خان پیدا د پښتنو په لوی ټبر و غني خان ندی ما د غني سے پتپتی غواړي کلونا صفت د داسې خلکو کلشي پوڅو ساتونا پښتو د نظم هسي جادوګر و غني خان پیدا د پښتنو په لوی ټبر و غني خان وسلام د سپین غر ادبي جرګې صدر محترم طاهر توري صاحب ته په درناوي سره بلنه ورکوم چې هغوی راشي خپل کلام وړاندې کړي. توري صاحب. الرحمن الرحیم. ګرانو مشرانو شاعرانو ادیبانو دانشورانو او سامعینو په دې درانه مجلس کې درته سلام وایم. ما چې پښتو ادب کې ماسټر کولو نو د جدید ادب مطالعې زه د ستر غني خان سره آشنا کړم خو ما چې څومره د دې د فکر مطالعه کړې ده ما ته یې نوي نوي لارې زړه کې پرانیستې دي. زه نه چې د ادب هر یو سټوډنټ غني خان لولي نو هر ځل الویستو سره به نوی نوی غني ښکاري. ما په خپل نظم کې چې کوم غني خان ته د عقیدت ورزیانې وړاندې کړي دي زه دا نه وایم چې غني خان حق به ادا وي خو نیمګړې هڅه به ضرور وي چې تاسو ته یې وړاندې کوم. هر یو ټکی ګوهر دی هم الهام دی هر یو ټکی ګوهر دی هم الهام دی ډیر غني دی د غني بابا کلام دی دا لفظه د غني بابا نغمه یو یاره داسې سخنور ته خو سلام دی.
د پنجرې چغار پنوس دی که لټون دی ګروېدی زمنې هر خاص و عام دی که کلیات مو د غني مطالعه کړو د پښتون دپاره لاره دی پیغام دی ملغلرې دور ولال نه دي نه څه دي د غني د تخلیقونو ته د پام دی د غني عین منشور خو اتفاق دی خو پښتون په دې پوهېږي نه ناکام دی واړه درس پکې د مینې دی د امن د پښتون دپاره فخر دی انعام دی لمر په لاس کله پټېږي دا متل دی د غني نومې اوس خور په در و بام دی قصیدې د کني نه رځي طاهره د بابا زوی خو لایق د احترام دی وسلام ښاغلی طاهر توري صاحب و څه وکي څه ډېر ښکلی او په زړه پورې ډېر خوندور نظم یې واورولو مننه کوو طاهر توري صاحب نه د پیزي غوندې کامل استاد له پیزه د پیزي غوندې کامل استاد له پیزه په همسرو شاعرانو کې استاد شوم زه اوس د دې محفل په اخره کې د دې محفل د نن ورځې صدر ښاغلي نوشي بنګش صاحب ته ډېر په درناوي سره بلنه ورکوم چې هغوی راشي او د دې محفل اخري خبرې او خپل خوندور کلام وړاندې کړي ډېر په درناوي سره نوشي بنګش صاحب ته بلنه ورکوم نوشي بنګش صاحب نو په اخر کې به د بابا په دې ستر محفل خواږه محفل کې د خپل یو غزل در سره شریکم چې دستا هر ستم اشنا ماته منظور دی دستا هر ستم اشنا ماته منظور دی غنیمت دی دا چې تا ته یې ضرور دی دستا هر ستم اشنا ماته منظور دی دستا هر ستم اشنا ماته منظور دی غنیمت دی دا چې تا ته یې ضرور دی او د ریا هنر اوس هر یو قاتل زده کړو د ریا هنر اوس هر یو قاتل زده کړو د شهید په جنازه خو اوس دستور دی د ریا هنر اوس هر یو قاتل زده کړو د شهید په جنازه خو اوس دستور دی او مکان څه چې لا مکان برنا ځان مکان څه چې لا مکان برنا ځان وي اوس په لکه ډیوه بالا د شعور دی مکان څه چې لا مکان برنا ځان وي اوس په لکه ډیوه بالا د شعور دی او لیونی به دا د دار په څوکه وایم لیونی به دا د دار په څوکه وایم چې په خپلې صدقې زما غرور دی لیونی به دا د دار په څوکه وایم چې په خپلې صدقې زما غرور دی ما نه خپل وطن په خپل وطن کې ورک دی ما نه خپل وطن په خپل وطن کې ورک دی که تپوس یې کوم دا هم لوی قصور ما نه خپل وطن په خپل وطن کې ورک دی که تپوس یې کوم دا هم لوی قصور د غوټۍ خندا اغزو ته کش پرلی د غوټۍ خندا اغزو ته کش پرلی په شبنم خلا زما غوندې اشور دی د غوټۍ خندا اغزو ته کش پرلی په شبنم خلا زما غوندې اشور دی ته به وایې اخري شعر ته به وایې چې کلیم د نوشي نه دی ته به وایې چې کلیم د نوشي نه دی دغه تور وربل د ښکلې کوښې تور دی وسلام قدر ما نه خپل وطن په خپل وطن کې ورک دی که تپوس یې کوم دا هم لوی قصور دی محترم استاد نوشي بنګش صاحب و او څه ډېرې ګټورې او خوندورې خبرې یې وړاندې کړې او خپل ډېر خوندور کلام یې واورولو ډېره زیاته مننه کوو نوشي بنګش صاحب نه دې سره زموږ محفل سر ته رسېږي